السلام علیکم. انډیا ډیره زیاته سخته غوسه ده، ډیره زیاته سخته پریشانه ده، ډیره زیاته سخته فرستریټډ ده د بنگلاديش د وجنه. ځکه هغه دا وایي هغه تخکاری داسې چې دا بنگلاديش واپس حق زول حق دویم پاکستان جوړېدل واله دی، دا حق واپس پاکستان جوړېدل واله دی. او دا موږ ته د ټولو نه غټه مسله پیدا کوي ځکه د بنگلاديش نه غیر چاپېره د انډیا بارډر دی او دا مسله د بنگلاديش نه بیا موږ ته راولي د انډیا ته د خطر جوړیږي د مختلفو سیزونو. نو لہذا هغه هر وخت دا کوشش کوي چې دا کم حکومت په بنگلاديش کې زما د لاس حکومت وته د چې دغه واپس راشي. دا شته چې کم انټي انډین سوچ ساتي چې یا خو د سوچ مونږ پرو انډین کو او یا دا دغه ځای نه واپس لري کو. په پوره توګه په پوره منډه کې بنگلاديش هر قدم دا سیاري چې د بنگلاديش خلک د بنگلاديش حکومت ز تنگ د سکما چې د واپس زما لاس ته زما قدمونه تراوړي. ګوره د کم پوینټس خي چې دا غینه د ظاهري دا ثابتې چې او دغه تل خپل خلکو تم دا ثابتې چې دغه تل دویم پاکستان جوړ شو او دا مونږ ته مسله ده د به علاج کول غواړي. مثال کے طور پر دی خو ګره بنگلاديش سیکس نیو سپلای اف امو مطلب اسلحه فرام پاکستان بنگلاديش له اسلحه ورکړه د اسلحه سپلای وته وکړه او ته نوې اسلحه ډیماند وکړو. اوس خبره ده چې پاکستان بنگلاديش ته د ډېر مخکې نه اسلحه ورکړي. دا تجارت دوه ملکونه دي په دنیا کې یو بل مني تجارت کوي. نو اسلحه ولا ورکړي خو انډیا وایي چې دا اسلحه چې دا ځل کوم ورکړي بنگلاديش ته دا په مقدار کې ډېره زیاته ده او دا په زیات مقدار کې دغه اسلحه ورکول د دې مطلب دا دی چې دا یو قسم له دویم پاکستان دی دغه کې دوی خپل ځان مضبوطي. او مسله ماته د ټولو نه غټه ده چې بنگلاديش ته زما ډېر غټ بارډر دی غیر چاپیره د بنگلاديش نه انډیا وایي چې زه یم. ځکه په دې وجه باندې هغوی خیال دی کړی چې دا حکومت واوړي د هغوی واپس هغه فینسینګ شروع کو باړې لګو مطلب ویلی شي د سیخانو دیوالې جوړو چې څوک د بنگلاديش نه واپس راوړېدلی نه شي. دا موږ ته مسله جوړوي او هلته کې په باري مقدار کې پاکستان اسلحه هغوی ته ورکړله. څومره اسلحه یې ورله ورکړې ده؟ تقریبا 40,000 راونډز یې ورله ورکړي دي. انډیا وایي چې دا به مخکې 10,000 12,000 راونډ یې ورکول، اوس یې 40,000 راونډز ورکړه 40,000 راونډ. 40 ټنې RDX ورکړي دي. RDX مطلب رویل ډیمولیشن ایکسپلوزیو مړه خو بارودي مواد د ماکیدار مواد دا ان دغه ته سپلای شو، فوج استعمالي فوجان استعمالي. نو دا بنگلاديش ته د پاکستان نه سپلای شو، د بنگلاديش فوج له ورکړل شو. دغه شانته کې 2009 پروجیکټایلز مطلب دا پروجیکټایل ته وایي فزیکس والا به خپې جنې چې د یو ځای نه یو سیس پاس یو بل ځای ته پرېوځي، بس دې ته په فزیکس کې پروجیکټایل وایي چې په داسې باندې انډر ګریویټي فری موشن کوي. اوس هغه میزایل کې دی شي، راکټ کې دی شي، د سینور آرټیلري اکوپمنټس کې دی شي. نو هغه انډیا والا وایي چې 2009 پاکستان آرټیلري دغه پروجیکټایلز دا بنگلاديش له ورکړه. نو دا اوس انډیا وایي چې دا مونږ ته مسله ده چې دغلته کې اسلحه د هغوی آرمي ته میلاویږي او دغه آرمي اوس د انډیا خلاف ده او زموږ څخه غټ بارډر دی، مونږ ته دا مسله جوړوي. د هغې نه علاوه انډیا وایي چې دی خو وګورئ چې کله اوس دا حکومت واوړېدو که نه، نو دا حکومت چې واوړېدو په بنگلاديش کې دا بل حکومت راغلی، په دې غوغا کې خلکو دا بوتان هم مات کړه. دی اول داسې بیا یې مات کړه. په دې باندې انډیا غوسه دی، وایي چې دا بالکل کار دا پاکستان کړی دی، دا پاکستانو کړی دی، پرو پاکستانو کسانو کړی دی. ولې څوک چې نه پېژني خو اول خو هغه واورئ. دا هغه دغه د پکچر دی کوم چې په 1971 کې کله پاکستان آرمي په بنگلاديش کې وه او انډیا دا کوشش کو چې دغلته کې د بنگلاديش موږ د نه جدا کړو. دلته کې د پاکستان آرمي څه جلب وو، بیا پاکستان آرمي هلته سرنډر کړله، ګیر یې کړله د جنرال نیازي په قیادت کې. نو چې کله یې ګیر کړله، سرنډر یې کړله، تسلیم یې کړله، نو هغه تقریبا 90,000 فوج پاکستاني فوج انډین فوج سره کېناستو، دسخط یې ورته د جنرال نیازي کو تسلیمېدلو. نو هغه خو انډیا خپل یو تاریخ جوړو کنه چې تسلیم کړي مې وایي کنه، نو د هغې یو تصویر ویستو او د هغې نه بیا بوت جوړ کو په بنگلاديش کې ولګو. دا په بنگلاديش کې هغه بوت لګېدلی و، دا بوتان دغه شان لګېدلی جوړ شوي یو تاریخي سټیچ یو جوړه کړې وه. نو اوس انډیا والا وایي چې دا خو د انډیا د پاکستان مسله وه او د بنگلاديش د ازادۍ یو سمبل دا دوی وران ولیکو. د دې مطلب دا دی چې دا پاکستان وران کو میسج انډیا له ورکو چې سم کړي د هغې نه بدل واغستو، واپس هم د دغې ځای نه وزغلولی، وتښتېدی، لاس هم آزاد او تور هم تېره چې څه کولی شي ویې کړي، هغه سمبل تاریخي سمبل دوی وران کو. د دې مطلب دی انډیا دا وایي چې دغلته کې دا دویم پاکستان جوړ شو. دا خبر هم د هغوی نیوز بار مخې ته راوړي. د دې نه علاوه که تو ګورې که نه دوی د جماعت اسلامي زیات نوم اخلي. د انډین نیوز چې تو ګورې دوی د جماعت اسلامي زیات نوم اخلي، وایي چې دا جماعت اسلامي نه دا ټول کار دوی وکړو او دا جماعت اسلامي یو پرو پاکستاني پارټي ده. دا انډین نیوز مختلف قسمه نیوز بار کور کوي. اوس دا مو ګوره که نه بنگلاديش ریویلز بین په د جماعت اسلامي باندې د شیخ حسینه بین لګولی چې دا باړو الیکشن کې حصه نه علي. مطلب یو قسم له زور خو د ډیموکراسي جمهوریت نه او انډیا خپل زور خو
پابندي په لګولې هغه پابندي ته واپس اوچته کړه هغه نیوز هم دوی شیر کړي او بار وایي چې دا پرو پاکستاني پارټي دی او دغلته کې دا پرو پاکستاني پارټي واپس مضبوطه شوه د دې مطلب دا دی چې دا بنگلاديش یو قسم د دویم پاکستان اقا زول واپس دویم پاکستان جوړ شو دا اوس هغه پوینټس دي چې د دې نه انډیا ډېره زیاته فرسټریټډ ده چې دا خو چې دغلته هم پاکستان او دغه هم پاکستان نو موږ ته خو مسله جوړېږي د علاج کول غواړي اوس علاج یې څنګه وکړه دی وایي چې په بنګلاديش باندې څومره هم د اسمان راښکته کولی شي څومره هم بې سخته د په خلکو د په حکومت تېرولی شي چې واپس زما لار ته راواوړږي خیر دې نشته پې یې تېره کړه لکه مثال کې طور پر سیلابونه یې پرې پرېښي دي دا وګوره د خلکو کورونه د خلکو اسټس خلک بې کوره شو 3 لکه خلک بې کوره شوي دي ولې هغوی پې سیلابونه راپرېښو په بنګلاديش باندې چې دا خلک تنګ شي دا حکومت تنګ شي حکومت ته پته ولګي چې کار کوي ولې انډیا دی نو موږ ته به ووایي چې مه کوه موږ به ورته خپل چت کېږو چې زموږ دا خبرې ومنه نه به یې کوو او که نه یې منې دغه شان سیلابونه در پرېږدو خلک دله ډسپلیس کوو بوج یې په تا راځي دې خو وګوره دا دومره هیوي مقدار کې سیلاب چې د بره نه ته وګورې څومره غټه علاقه ډوبه کړې ده دا چې په ډرون فوټیج باندې ته وګورې نور هم غټه علاقه دا ډوبه کړې ده د انډیا له طرف نه انډیا دا ټکنیک په پاکستان هم استعمالوي چې اوبه پرې راپرېږدي او هغه اوبه خو پاکستان خو ماشاءالله خپل غمبیاني کړی که نه نو دلته کې په خلکو باندې سیلابونه راشي نو هغه ټکنیک په بنګلاديش باندې مازما وکړو هغه سیلابونه پرې راځي اوس انډیا دا نه مني انډیا وایي چې ما نه دی کړی ظاهره خبره ده انډیا په ښکاره باندې خو دا نشي ویلی بیا خو مجرم کېږي چې تا ولې په دوی باندې د اوبه ورپرېښودو انډیا وایي دا موږ نه دی کړی دا بارانونه راغلي برساتي بارانونه د هغې د وجې نه سیلاب راغلی خو زه تا ته یو خبره کوم ته دې خوا غوږ کېږده دا وګوره دی خوا دا شین دی ګرین کلر کې دا بنگلاديش دی دی خوا زیړه چې دی دا انډیا ده دا د بنگلاديش بارډر دی د انډیا سره نو ظاهره خبره ده ډېر اوږد بارډر دی ګیر چاپېره ته انډیا ده صرف یو طرف ته خلیج بنګال دی او هغه اوبه دي صحیح شو نو اوس دلته کې دا علاقه چې کومه د تریپورا په دې کې یو ډیم دی دې علاقه کې په انډیا کې د بنگلاديش څخه خوا کې د دې ډیم نوم دی دومبر ډیم او دا چې په کوم دریاب جوړ شوی دغه دریاب نوم دی ګمتی رایور اوس ډیم جوړیږي د دې لپاره چې یو خو دغلته کې بجلي تیار شي بل چې کله سیوا اوبه راځي د سیلاب په شکل کې چې هغه جمع کولی شي منې کولی شي د دې لپاره ډیم جوړیږي که نه دغلته کې جوړ کړه نو اوس دوی داسې کار کړی دی چې دغلته کې دغه اوبه نه دي دا یې راپرېښي دي ایسته په بنګلاديش باندې هغه دریاب داسې راغلی دی نو بس هغه وایي چې راشه بنګلاديش والا خو زمونږ خبره ونه منله حکومت یې واړو په بله باندې اوس وله زور ورکړه دقې حکومت باندې زور راوړه چې زمونږ خبره که نه منې دا سیلابونه به در باندې در روان دي نو هغه اوبه ټولې دې خوا راغلي دي نو دا غټه علاقه سیلاب والي ده ته سوچ وکړه 3 لکه خلک ډسپلیس شوي دي څومره غټه علاقه به دې سیلاب والي نو انډیا کې د دې انکار کوي چې دا موږ نه دي کړي نو تاسو سره خو ډیم هم منې کولی دي شو که دا ډیم د څه لپاره جوړو خو ډیم ته کولاو کو د پرې راپرېښودل چې دا خلک زه لږ سپریس کړم لږ عقل ورته وښیم لږ سبق ورته وښیم چې زما خبره منې ټیک ده که نه منې دا چلونه به سره کوم بل ورسره ته دا واوره چې د دې ډیم نه تقریبا 40 میګاواټ بنګلاديش ته د بجلۍ سپلای هم کېدله دا بنگلاديش نه دله بجلی انډیا ورکوله شیخ حسینه خو د انډیا سره روغه وه سمه ورسره چلېده نو بنگلاديش له بعد انډیا بجلی ورکوله او قرض به یې وله ورکوله بلا شي قرضه په بنگلاديش باندې اوړېدلې وه نو یو خو په سیلابونه راپرېښودل بل بنگلاديش ته اوس وایي چې تا باندې چې مونږ کومه بجلي در خرڅه کړې هغه تقریبا $2 ارب د هغې قرضه پاتې ده $2 ارب د بجلي قرضه په بنگلاديش پاتې ده انډیا ورته وایي هغه راوباسه شابه هر څه کې هغه راوباسه هغه ورته وایي خو تا شیخ حسینه حکومت له ورکړی هغه ورته وایي شیخ حسینه حکومت زه نه پېژنم ما بنگلاديش له ورکړی او ما خپل قرض راکړه I want my debts $2 ارب نو بنگلاديش به $2 ارب اوس د کم ځای نه را پیدا کوي چې هغه ولې ورکړي نو زور بنگلاديش له په څه طریقه باندې دی اوس زور ورکړي چې دا زه راټینګ کړمه چې دی زما خبرې منلو ته تیار شي چې زه ورته بیا څه یم چې هغه حرکتونه دی کول شروع کړي مطلب چې زما لاس له واپس راشي د دې نه علاوه بنگلاديش یو دا ټکنیک استعمالي په عالمي لیول باندې چې د امریکای حمایت لري د امریکای هم بنگلاديش ډېر پکار دی که نه نو دی د امریکای حمایت لري چې ګوره دا بنگلاديش زما لاس لا راکړه چې څنګه ته هغه شان به استعمالوي که نه خو زما د لاس یې مه وباسه ولې زه تا دلته کې لږ غونډه کې نور هم پوهېږم دې خو وګوره دا نریندر مودي دی که نه د جو بایډن سره ملاو شوی دا دی ښکلي غاړې یو بل ورکړي ته به یې که دا په خات نه ملګري دي د یو بل سره جوخ مودي او بایډن په یوکرین باندې د یو بل څه خبرې وکړي دا ما تاسو سره په مخکیني کلاس کې ایکسپلین کړو چې نریندر مودي او بایډن د یو بل سره دا ډسکس کړي دي چې مودي ته ویلي چې ګوره ستا د چاینا خلاف اسلحه پکار ده زمونږ هم چاینا خلاف شو مونږ به تاله اسلحه درکو او ستا نه به هغه سینکشنز موجود کړو که ته 400 د رشیا نه اخلي یا نور څه دي اله نور دنیا باندې پابندیانې دي ستا دپاره نشته او ورسره الټه سوسا اګریمنټ امریکا د انډیا سره وکړو چې مونږ به تاله د جنګ په وخت کې چې د چاینا سره ستا جنګ ډایرک اسلحه درکو سړی وخه خو دا مونږ چې تا سره دونه ښه کوو د چاینا خلاف چې هغه زمونږ سره خپل ځان لم ښه دي ته به هم زمونږ لږ طرف کې ته چې د رشیا ته ډېر جوخ کېږي ډېر جوخ مه کېږه لاړ شه د یوکرین سره هم ملاو شه د هغوی سم تعلقات ښه کړه نو دا نریندر مودي یوکرین ته لېږلی او که د زیلنسکي سره ملاو شوی او د هغه سره یې مدد هم کړی او میډیکل کټس یې مو ولي هغې هم ورکړي
ورسره مودي وتوي چې یو خو د دغه کار وکړو چې د چاینا خلاف اسلحه راکې یو را دا کار مو کړ ستاسو لپاره یوکرين ته زملت ملاویګم د یوکرين سره تعلقات هم حکومت روس سره اوغمره مطلب د روس په سر باندې د یوکرين سره دښمنی نه کومه خو تم زما یو کار وکړه کنه د بنگلاديش په مسله کې زما سره ودرېږي دی خو ګوره خو اوس داسې خو اوس نشي ودرېدی دا خو بایدن ته خو داسې نشي ویلی که نه چې دا بنګلاديش زما لاس لره که بنګلاديش یو آزاد ملک دی داسې فوټبال خو نه دی چې یا به ایټالیا یا به غلي یا به پاکستان دی یو آزاد ملک دی نو داسې خو اوس نشي ویلی چې بنګلاديش زما لاس لره که سبانه خو به ګوري که نه ابانه ولا دا کتلی چې دغلته کې هندوان سیف نه دي هندوانو باندې غټ ظلم کېږي په بنګلاديش کې نو دا خبره به اوچته کړي نو هندوان چې څونه اورال ورل کې دي اورال ورل کې څه دي خو په انډیا کې دي په میانمار کې دي او په چاینا کې څه ناسه دي دغه هندوان به ودرېږي چې او هندوان ته خطر ده او دغلته کې بنګلاديش کې دا کار وس کول غواړي کم کار بیا چې کم دی او دا هندوانو ته مسله ده ځکه نو دی خو تو ګوره سکیورټي فار هندوز دوی یو ناره جوړ کړ یو आवाज جوړ کو او خورې کو आवाज سو چې زما لویه ګناه ده چې هندو یم دا هغوی دا ناره جوړ کړه چې د هندو دا کاین دا مونږه ولوبو په دې طریقه باندې دا هندو دا ټرم د دین مونږه فایده وایو دا خلک د ځان څه ودرو چې مونږ په بنګلاديش کې دا کار ځکه کوو چې هندوانو ته مسله ده او دا زنه هم دی خو تو ګوره زما لویه ګناه دا چې هندو یم هغه د انډیا ټوډے والا راغستی چې نو ریلیف فار اس مطلب زمونږ د هندوانو لپاره ریلیف نشته اوس ته ګوره بینګ هندو از اور کرایم زما جرم دا دی چې زه هندو یم مطلب زما ګناه دا ده چې زه هندو یم زما لویه ګناه دا ده چې زه هندو یم دا خبره خور کاری او هندو به وي چې هو کنه دا خو د هندوانو سخت زیاتې کیږي دا په کوم ځای کې دا په بنگلاديش کې کیږي په بنگلاديش کې مسلمانانو سره زیاتې کوي بس او دا چې کوم زموږ حکومت وي جالته کې یا اپریشن پکار دی یا د سټرایک پکار دی سرجیکل سټرایک پکار دی یا څه شی پکار دی دغه وکا او هغه به دوی د دی اسټابلیشمنت د خپل فائدې لپاره کوي چې بنگلاديش په لاس راوړو امریکا به ورسره پای کې ولاړی ځکه چې د امریکا سره خبره کړي چې لکه زما وروره بنگلاديش ستا پکار دی امریکای د روس خلاف دی پکار دی د چاینا خلاف دی پکار دی زبې ستا لپاره استعمالوم خو زما لاس لري دا به انډیا خبره کړي هندو بالکل الته انسیف نه دی ولې ځکه هندو په خپل الته چې مونږ ته خدای چا نه دی ویلي دی خو وګوره Hindus are not in danger in Bangladesh minorities are safer there than India په انډیا کې چې ماینورټیز سره سکیږي کنه دا غینه سیوا صرف هندوان په بنگلاديش کې هندو ته څوک هم سنوي دا هغه مسلمانان ته د مندرینو په حفاظت باندې ولاړ دي چې څوک ته سونه وي ښه او ځینې هندوانو ته پکې مسایل پیدا شي دا هغه هندوانو کوم چې د شیخ حسینه حکومت سپورټ کوي نو د شیخ حسینه حکومت خو چې کوم مسلمانانو هم سپورټ کوي دا هغه د خلاف خلک ولاړو او که هندو کو مسلمانانو ولاړو خو د هندو دا ټرم د دوی راوغستو زما لوی ګناه ده چې هندو يم د دین یو سلوګن جوړ کو او هندو 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 یو کو چې دا دغه ته کې مسله صرف هندوانو ته ده ټول ته نه ځکه چې الته کې مسلمانان په خپل د مندر حفاظت د پاره لاړ او په خپل وی چې هندو ته مسله نشته موږ ته مسله نشته څه چللې دا زیلو ته مسله ټول هندو په دې کې نه ده دا تاسو خپل پالیټکس خپل سیاست کوي په طریقه باندې انډیا خپل لاس کې د بنگلاديش واپس اغستل غواړي او امریکا ته وي که تاسو ما مدد وکړو زه به ستاسو لپاره استعمالوم اوس د امریکا د پاره څنګه دی خو زه دا کوم ته کې پاره باندې پوهه کوم دی خو وګوره دا زما وروره برما مطلب میانمار دا اوس ته میانمار وای دا میانمار دی صحیح دا میانمار دی پرو چاینا دا د چاینا طرف ته زور کوي او پرو چاینا مطلب پرو رشیا خو یو شې شو کنه دی خو وګوره د چاینا د ټولو نه بهترین تجارتي لار بلکې د ټولې دنیا بهترین تجارتي لار په پیسفیک او انډو پیسفیک کې هغه دا سټریټ اف ملاکا دا جاز د دین داسې پاس کیږي صحیح شو چاینا خو دغه کوشش کوي چې دا لار سرپاس کوم د دین یوزم ځکه خو سیپیک باندې زور راوړي اوس دې سه کې دلته کې دا وګوره میانمار پروت دی د میانمار په تر باندې لار کنټرول کیږي او دا میانمار پرو چاینا دی دی لار باندې چاینا خپل کنټرول وانه مضبوط مالدیف کې چاینا راغلی دی د انډیا د لاس ایسته کنه نو هغه په دې وجه باندې امریکا وایي چې دلته کې د میانمار په تر باندې په دې لار هول صرف چاینا ونه دي د میانمار به علاج کول غواړي او د بنگلاديش په تر کول غواړي چې زه د بنگلاديش په تر باندې د میانمار څخه خوا کې پرې وځم د چاینا څخه خوا کې پرې وځم خو بنگلاديش خو اوس پر شیخ حسینه حکومت چې هغه روس لزی ورکو امریکای لزی نه ورکو امریکا په دې باندې غوسه نو امریکای وی چې په بنگلاديش کې هر قسم بغاوت کوي شي هر قسمه چې پاسې بلې مونږ به سره ودرېو نو اوس کو ساغو ولاړو یا نو ولاړ یا سپورټ کړو یا نو په هر طریقه باندې خو دلته کې چې کوم حکومت واوړېدلو هغه کې خو انډیا ته خو مسله وشو کنه نو انډیا اق پوینټ راوغست امریکای ته وی نریندر مودي د جو بایدن سره ملا شو چې لکه بنگلاديش ته پکار دی کنه بنگلاديش به تاسو د میانمار خلاف یا د چاینا خلاف استعمالي مونږ د سره یو زمونږ لاس لراکه مونږ به د استعمالو نو پرابلم مونږ هم د چاینا خلاف ولاړو او تم د چاینا خلاف ولاړی سټریټ اف ملاکا به مونږ دلته کې د چاینا خلاف چې مونږ څه کولی شو په کې کوو چاینا زمونږ دلته کې مالدیف آیلینډ زمغستې دي زمونږ مو ته دغه قار دی نو دا هغه د وجه نه دی د امریکا سره نریندر مودي د امریکا سره ملاویږي او کوشش کوي چې د بنگلاديش داخله د حکومت په خپل لاس کې واپس واخلم
اوس راته تاسو په اخر کې وایي تاسو څه خیال دی دغه کې پرشتیا حقیقت کې پاکستان انوالو دی دا په حقیقت کې دویم پاکستان جوړ شو په بنگلاديش کې یو قسم لسنګ چې انډیا وایي کنه دا انډیا د ځان نه لګیا دی او بل انډیا دا په حقیقت کې واپس په خپل لاس کې په خپل موټي کې اغستې شي پاسبل دا بنگلاديش دا د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې تاسو وکړئ جزاکم الله خیر